أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناوړم الله پاک تعالی رټلی شوی شیطان نه. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم په نامه د الله چې ډیر مهربان او پورا رحم لرونکی دی. والنازعات غرقا. قسم دی په هغه پرښتو سختو راښکونکو یعنی سختو راښکونکو د کافرانو د سا. والناشطات نشطا. او په هغو ملائکو قسم چې په اسانۍ سره یې باسي یعنی د مؤمنانو ساګانې. والسابحات سبحا. او په هغو پرښتو قسم چې په کائناتو کې په چټکۍ لامبو وهي. فالسابقات سبقا. بیا د الله تعالی د حکم په عملي کولو کې چابکه دي. فالمدبرات امرا. بیا د الهي حکمونو سره سم چارې تنظیموي. یوم ترجف الراجفه. هغه ورځ چې ولړزوي زلزلې یا ټکانونه غرونه او ځمکه. تتبعها الرادفه. او له هغه وروسته به بل ټکان راشي. قلوب یومئذ واجفه. په دغه ورځ به ځینې زړونه له ویرې ولړزېږي. ابصارها خاشعه. د هغو سترګې به له ویرې ښکته شي یعنی د پریشانۍ او ویرېدلو له سببه به زړونه رپېږي او ځانونه به لړزېږي. د دوی سترګې به خوارې او سپکې شي او ښکته وي او د ذلت او ندامت او پښیماني ګردې نښې به د دوی په مخونو کې له ورایه ښکاري. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره. دا خلک به وایي آیا په رښتیا موږ ستنېدونکي یو یا بیرته ورګرځول کیږو؟ أإذا كنا عظاما نخرة. آیا کله چې موږ وراسته هډوکي وګرځو نو بیا به هم ژوندي کیږو؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة. و به وایي دوی یعنی دغه منکرین چې دا ستنېدل خو بیا غټ تاوان دی یعنی په تمسخر او پریشخند باندې دوی وایي که چیرته موږ بیرته هغه حالت ته ستنول کیږو نو دا خو موږ ته تاوان کوي. فإنما هي زجرة واحدة. په داسې حال کې چې دا یو دومره کار دی چې یوازې یو ګواښ وکړي. فإذا هم بالساهرة. ناڅاپه یو په دې پراخ میدان کې به موجود شي یعنی ناڅاپه به دغه خلک ټول په مخ د ځمکې پیدا کړل شي. هل أتاك حديث موسى. آیا تا ته د موسی علیه السلام د قصې خبر نه ده در رسېدلی؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. کله چې د هغه رب د طوا په سپېڅلې غونډۍ کې هغه ته غږ وکړ یعنی د تور له غره سره نږدې موسی علیه السلام وبلل شو. اذهب إلى فرعون إنه طغى. او ورته یې وویل چې فرعون ته ورشه ځکه هغه سرکښي کړې ده. فقل هل لك إلى أن تزكى. او هغه ته ووایه چې آیا ته دې ته چمتو یې چې سپېڅلتیا غوره کړې یعنی ورته ووایه آیا خوښوې چې پاک شي له شرک او ګناهونو نه. وأهديك إلى ربك فتخشى. او زه ستا د رب لوري ته تا ته لار در وښایم چې هدایت شي. فأراه الآية الكبرى. بیا موسی علیه السلام فرعون ته ورغی هغه ته یې سترې نښانې وښودلې. فكذب وعصى. خو هغه دروغ وګاڼه او ویې نه منله. ثم أدبر يسعى. او بیا د چلونو جوړولو لپاره په شا وګرځید.
فحشر فنادى او خلک یې راټول کړل نو ده نارې کړې فقال أنا ربكم الأعلى نو فرعون وویل غږ یې وکړ چې زه ستاسې لوی رب یم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى په پای کې الله پاک هغه د آخرت او دنیا په عذاب اخته کړ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى په حقیقت کې په دې کې یعنی په دغه کیسه کې لوی عبرت پروت دی د هغه چا لپاره چې له خپل ربه ویریږي أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها آیا ستاسې پیدا کول آسان کار دی او که د ځمکې او اسمانونو رفع سمكها فسواها د هغه اسمان چې چت یې الله پاک حسک درول او انډول یې هم برابر کړی شوی دی وأغطش ليلها وأخرج ضحاها او د هغه شپه یې پټه کړې او ورځ یې ورته راویستلې والأرض بعد ذلك دحاها او له هغه وروسته یې ځمکه غوړولې ده أخرج منها ماءها ومرعاها او له هغې یې واښه او اوبه راویستلې دي والجبال أرساها او غرونه یې پکې خښ درولې دي متاعا لكم ولأنعامكم د ژوندانه د وسایلو برابرولو په غرض ستاسې او ستاسې د څارویو لپاره فإذا جاءت الطامة الكبرى بیا چې کله هغه لویه هنګامه جوړه شي یعنی کله چې لوی آفت قیامت ورپسې جهنم او جنت ته د ورتګ وخت راشي يوم يتذكر الإنسان ما سعى هغه ورځ چې انسان به خپل ټول عملونه یاد کړي یعنی هغه خیر او شر چې د کړي وي ټول به دی په خپله وویني او ور یاد بشي وبرزت الجحيم لمن يرى او د هر لیدونکي په مخ دوزخ پرانیزو یعنی څرګنده به کړی شي دوزخ هر هغه چاته چې خاوندان یې وي فأما من طغى پس هر چا چې سرکشي کړې وي وآثر الحياة الدنيا او د دنیا ژوند ته یې ترجیح ورکړې وي یعنی د آخرت په بدل کې د دنیا ژوند غوره کړی وي فإن الجحيم هي المأوى بېشکه د همدوی همدا دوزخ هستوګنځی دی وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى او چا چې د خپل رب په مخ کې له درېدو ویره کړې وي یعنی له ناوړه غوښتنو یې ځان ساتلی وي فإن الجنة هي المأوى بېشکه د ده هستوګنځی بیا جنت دی يسألونك عن الساعة أيان مرساها دا خلک له تا نه پوښتنه کوي چې ښه نو د هغه ساعت تحقق به څه وخت کیږي یعنی قیامت به کله وي فيم أنت من ذكراها ستا څه کار دی د هغې په ښودلو کې یعنی په دې کې تاله را علم نشته چې قیامت به څه وخت وي إلى ربك منتهاها د هغې علم خو یوازې الله پاک سره دی
إنما أنت منذر من يخشاها بېشکه ته یوازې خبرونکی د هر هغه چا چې له هغه ساعت څخه ویریږي. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هغه ورځ چې دا خلک هغه وګوري نو دوی به داسې وانګیري چې په دنیا یا د مرګ په وخت کې صرف د یوې ورځې وروستنۍ برخه یا لومړنۍ برخه یې تیره کړې ده، یعنی دومره به دوی ته کم ښکاري. صدق الله العظيم. رښتیا وویل لوی او عظیم رب.